بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوي ملګرو. په نننی کلاس کې مستاسو د پاره هغه سنټنسز راوړي چې کومې موږ د روپو په اړه یا د کاروبار په اړه چې موږ کومې خبرې په پښتو کې کوو، نو دا به زه تاسو ته په انګلیسي کې هم زده کوم. کلاس تر پایه پورې وګورئ او که په چینل باندې نوی یاست نو چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی سنټنس موږ سره څه دی؟ I don't have any cash. ما سره نقدي پیسې نشته. یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه ما سره خو نقدي روپۍ نشته، موږ وایي که نه په پښتو کې، نو ته ورته ویلی شي په انګلیش کې I don't have any cash. کیش څه ته وایي؟ دا چې کومې موږ سره نقدي پیسې. Business is bad these days. کاروبار نن سبا خراب دی. نو په انګلیش کې به وایي Business is bad these days. یعنی کاروبار نن سبا خراب دی. How much is the bill? څومره پیسې شوي؟ یعنی که تاسو چېرته یو ځای ته لاړ شئ، هلته خوراک وکئ یا هلته تاسو ځان له څه شی واخلئ او ته بیا هغه کاونټر والي ته ورشي چې څومره پیسې شوي، یعنی ستا ماته څومره پیسې کېږي، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي how much is the bill. How much does it cost? د دې قیمت څه دی؟ که ته چېرته د یو کس نه تپوس کوې چې د دې څیز قیمت څه دی، نو په انګلیش کې به ورته وایې how much does it cost. Are you in business? آیا ته کاروبار کوي؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته کاروبار کوي، یعنی ته آیا کاروباري کس یې او که نه یې، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي Are you in business? I am under debt. Under debt یعنی په ما باندې قرضه ده. که ته چېرته یو کس ته وایې چې په ما باندې د خلکو قرضه ده، نو انګلیش کې به وایې I am under debt. Arrange some money for me. ماله د پیسو بندوبست وکړه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ماله خو د پیسو بندوبست وکړه که نه، موږ وایي که نه په پښتو کې، نو په انګلیش کې به وایي arrange some money for me. Money begets money. په پیسو پیسې ګټلی شي. موږ وایي که نه په پښتو کې، مړه موږ چې پیسې درسئ نو پیسې به پرې وګټي، نو په انګلیش کې به څه وایي money begets money. یعنی په پیسو باندې پیسې ګټلی شي. Are you in service or business? ته نوکری کوي که کاروبار؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې آیا ته نوکری کوي که کاروبار کوي، موږ کوو که نه د خلکو نه پوښتنه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Are you in service or business? Business is flourishing well. کاروبار ښه روان دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې کاروبار ښه روان دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Business is flourishing well. Let's have a deal. راځه سودا کوو. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې راځه سودا کوو، یعنی کله چې موږ یو بل کس سره یو څیز تیالو یا یې پرې خرڅوو، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ ډیل. نو په انګلیش کې به موږ څنګه وایو چې راځه سودا کوو؟ Let's have a deal. All the money has spent. ټولې پیسې خرڅ شوي. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې ټولې پیسې خرڅ شوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي All the money has spent. I am in debt. په ما باندې قرضه ده. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې په ما باندې قرضه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am in debt. یعنی دا ډیپټ نه دی، دا ډیټ دی. دا بي به ورته موږ سایلنټ وایي. I am hard of these days. نن سبا زما لاس تنګ دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه نن سبا زما لاس تنګ دی یا نن سبا خو ما سره پیسې نشته، نو په انګلیش کې به موږ څه وایي I am hard of these days. یعنی پیسې نشته. How much cash is in the hand? تا سره څومره نقدي دي؟ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې تا سره څومره نقدي پیسې دي، نو په انګلیش کې به ورته ویلی شو How much cash is in the hand? I am not after money. زه د پیسو وږی نه یم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه د پیسو وږی نه یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am not after money. I will deposit your money. زه به ستا پیسې جمع کوم. یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ستا چې کومې پیسې دي دا به زه جمع کوم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I will deposit your money. There is a shortage of money. د پیسو کمی دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه د پیسو کمی دی، موږ وایي که نه په پښتو کې، نو په انګلیش کې به تاسو سمپل څنګه وایي There is a shortage of
money یعنی د پیسو کمی دی. Don't spend more money ډېرې پیسې مه لګوه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ډېرې پیسې مه لګوه یا ډېرې پیسې مه خرچ کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي don't spend more money. Has he paid your salary آیا هغه تاله تنخواه درکړې ده؟ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې آیا هغه تاله تنخواه درکړې ده، په انګلیش کې به ورته وایي has he paid your salary. Now I am square with you اوس زما حساب برابر دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه اوس وخت کې چې کومه دی زما حساب کتاب بالکل برابر دی، نو په انګلیش کې به وایي I am square with you. Advance money will have to be paid پیسې به مخکې نه راکوي. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه پیسې به د مخکې نه په دې سیز کې راکوي، نو په انګلیش کې به ورته سمپل څه وایي Advance money will have to be paid یعنی پیسې چې کومه دي دا به څه کوي، دا به ته ماله د دې کار نه مخکې راکوي، ایډوانس کې به راکوي. He invested all the money in trade هغه ټولې پیسې په کاروبار کې لګولې دي. یعنی د دې مطلب څه دی چې دا کس چې موږ وایي که نه موږ هلکه دې کس چې کومه دی څومره پیسې ورسوي د ټولې دا په څه کې لګولي، دا په کاروبار کې لګولي دي. نو تاسو په انګلیش کې به څه وایي He invested all the money in trade. invested څه ته وایي کله چې موږ خپلې پیسې په کاروبار باندې ولګو یا مطلب خپلې پیسې ځان له انویسټ کو وی لګو خرچ کو په یو څیز باندې خو چې هغه موږ څه پرتی. How is your business going ستا کاروبار څنګه روان دی، یعنی how is your business going. Please count the money مهرباني وکړه پیسې وشماره. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه مهرباني وکړه دا پیسې چې کومه دي دا وشماره، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي Please count the money یعنی کاونټ څه ته وایي، کاونټ هغې ته وایي کله چې موږ پیسې شمارو. یعنی تاله یو کس پیسې درکړي ته دا شمارې، نو دې ته په انګلیش کې سمپل تاسو څه ویلی شئ کاونټ. I got duffed by him ما هغه نه دوکه وخوړله. یعنی کوم موږ له چېرته یو کس دوکه راکړي، تاسو به هم داسې ډېر خلک لیدلي، یعنی داسې دکانداران یا داسې کاروباري شخصیت مطلب به چې هغه نه تاسو سودا وغیره لی او هغه تاسو له دوکه درکړي، یعنی مطلب دوکه در څه وکړي، نو تاسو به څه وایي I got duffed by him یعنی ما هغه نه دوکه وخوړه. او که تاسو وایي چې مطلب هغه ما له دوکه راکړه، نو بیا تاسو داسې هم ویلی شي He dodged me یعنی هغه څه وکړه، هغه ما له دوکه راکړه یا ما څه غلطي وکړه، نو تاسو ورته دا ویلی شئ. Do you have any dealing with him آیا ستا هغه سره څه لین دین شته؟ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې آیا ستا هغه سره څه لین دین شته دی، یعنی موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې یو بل کس ورته یادوي چې هلکه هغه سره ستا څه لین دین وغیره شته دی او که نه، نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شئ Do you have any dealing with him. Keep the accounts clear حساب کتاب صفا ساته. یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې حساب کتاب څنګه ساته صفا ساته، یعنی اوس مثال خبره تاسو یو دوه کسان استئ په کاروبار کې شریک یاستئ او تاسو خپل منځ کې یو بل ته وایي چې هلکه دا حساب کتاب چې کومه دی دا به صفا ساتو، یعنی څومره روپۍ موږ ګټلې نیمې تاله نیمې به ظالم او څومره قرضه وغیره ده، نو د دې چې کوم حساب کتاب دی دا به موږ څه ساتو، دا به صفا ساتو. نو په انګلیش کې به ورته وایي Keep the accounts clear. اکاونټس چې کومه دی څه ته وایي، دا موږ حساب ته وایي، یعنی څومره حساب چې موږ وکړو لکه موږ دومره پیسې موږ وګټلې، دومره ستا شو، دومره زما شو، دومره خرچه وشوله، نو دې ته موږ ویلی شو حساب کتاب یعنی اکاونټس. ملګرو زه امید کوم چې دې مهم کلاس نه به تاسو ډېر هر څه زده کړي. که بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسئلې، نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ، نو انشاءالله زه به تاسو له د هغې ځواب در کوم. یا کو چېرته تاسو ته یو داسې ټاپک چې تاسو ته پکې مسئلې، نو ما ته هماغه تاسو کمنټ وکړئ، نو انشاءالله په هغه ټاپک به زه تاسو له ویډیو جوړوم. او ملګرو ما تاسو ته بار دا ویلي دي، په دې چینل مې هم درته ویلي، په بل چینل مې هم درته ویلي چې تاسو کم کلاسونه ګورئ نو دا تاسو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکوئ.
او ملګرو روژه ده په خبرو کې هم مانه لږې لږې غلطۍ نه کیږي او بهرحال معافي کوئ. نو انشاءالله زه کوشش کوم چې په روژه کې هم زه ستاسو ته کلاسونه راوړم او تاسو د دې نه زده کړه وکئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.